په غزني کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرهنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزني ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب ستړی مسي. خیر اوسې عمان صاحب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب زه داسې خبر سوم چې غزني ته راغلی ویه او یو څه مناسبت و، کېدای شي په دې یو څه خبرې راته وکړې. کندهار ته راغلم، د عبدالقدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله. د هغه وروسته غزني ته رالم، د غزني کلیوال ادبي ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي یې زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه، نو رښتیا هم غزنی زما ارمان هم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو د هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شرکت هم وکړ، ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کړې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډېر محبوب ښار دی، یو ډېر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډېر داسې په تفصیل سره په اړخیزه توګه وکتلو. زهیر صاحب له څو اثارو مو زه خبر یم چې چاپ دي او څو ناچاپه دي. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلي دي چې ژباړو ته مو مخه کړې ده. یو څه مو په دې وروستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې. د شاعري یو ټولګه مې چاپه ده، په 2011 کې چاپ سوه، د سندرو اوښکې. او د هغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لنډ تاریخ مې لیکلی دی. د هغه سره په څنګ کې مې فیض محمد غازي چې یو ملي اتل و، د افغانستان د پاره یو دفاعي سنګر ولو، د انګریز په خلاف جنګېدی. چون بدبختانه چې فیض محمد غازي سره همیش میرنی سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی، نه دلته په لوی وطن کې، نه هلته د فیض محمد غازي په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو 3 میاشتې مې بندم ور باندې تیر کړلو. د هغه بعد د لبنان د جبران خلیل جبران ساند اند فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو، لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګ او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي، لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ژباړلې دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډېر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و، داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي. د وایس اپ د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د غږ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزني ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلی دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلې دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیروزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودي پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردغ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل ډاروین چې هسټري اف د فلسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډېر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډېر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید اور قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خو ورباندې لګیا یم، دغسې نه یم ناست، کار ورباندې کوم. کور ودان زهیر صاحب، زه نه پوهېږم چې په کوټه کې به تخلیق ډېر کېږي او که به ژباړې ډېرې کېږي. تاسو چې کتابونه انتخابوئ معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ، یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبوروي چې دا اثر باید وژباړئ؟ یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 19 کاله مخکې ما یو 3 میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې په کې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما وویل ژباړې ته فکر کوي. بیا چې هلته یو څه موده مې د ضیاءالحق په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې د زندانه راووتم، بیا رالم افغانستان ته. نو بیا برته چې ولاړم، د وسنا په نوم باندې تر اوسه پورې 4 کاله کېږي 3 میاشتنۍ یو مجله چلوم. خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د
تعامل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه م شخوند ور باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د زموږ د کلتور سره ټکر ونه لري او دویمه دای چې موږ ته په ټولنیزه او فکري توګه باندې موږ ته ګټه ورسوي. مثال داسې در کوم د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ ټوله په مخه واخیسته هرې ژبې ته ولاړی. نو ما پروفیسور نسیم اڅکزي ته دا خواست وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کړو. یا لکه د کافکا نوم موږ اورېدلی وو خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کومه محکمه ناول چې ولو هغه مې مو دغه نسیم اڅکزي ته وویل دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت هم ورکوي فکري بدلون هم ورکوي او زما خلکو ته فکري خوراک هم ورکوي. نو هڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم راوژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډېر بد ویلي دي، کله بني اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چشره سره جوړ کې. نو هڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو څخه چې زما په لوی هېواد کې ځکه دا لوی هېواد چې دی زموږ د قبلې سمبول لري. نو زه هم چې چا د موږ سره وفا کړي هغه شی موږ راوژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو، زرین انځور سلو، الفت سلو دغه شان مو کله کله زما اردو د څه زده ده نو دغه شان هم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک، مینهناکه خلک. تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلي؟ په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپېدې د سلیمان لایق څخه د هغه څه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي. او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بېګناه بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغات، یو دغسې نور ځینې کیسې چې دي هغه مې ژباړلي دي، وړي دي. خو اوس دغسې یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځینې شیان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم اردو دانانو ته وښکاره کړم. ظهیر صاحب علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوئ یا هم یې له پښتو بیا اردو ته کوئ، شاعري هم کوئ، یو شعر مو راته ولولئ. ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه را یادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څېرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلع را په یادېږي: اک لري څو د پګړیو ستاسو کلي زموږ ښار کې، حساب وکئ د سړیو ستاسو کلي زموږ ښار کې. استاد یو بل بیت را یادېږي چې سوې را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوې را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد سوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلکو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلکو نه وای، ورک پردی لیرې د یار وای د دې ښار د خلکو نه وای. نه خدای دې نه کړي. ظهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي؟ پاته دي کله؟ د پروفیسور صاحب 6 کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، 7 دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې وروستۍ کې چې مړ کېدی استاد د دې څخه 3 ورځې مخکې ماته د سیکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه، یو فلسفه یې راته ولیکله. نو لګیایم کرار خو موږ خو د اقتصاد عجبه غوندې ګډوډي کله کله ډوډۍ نسو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان را پاتې دي، د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو، تر دوی به رسوو. خدای دې توفیق درکړي ظهیر صاحب. مننه او ډیره مننه، قربان دې سم، ډیر خوشاله شم.